بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره عزتمندو نن به خبره کوو جناب د انیمیا باره کې. انیمیا یعنی د وینې کمی. زموږ زیاتر مریضان چې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر صاحب دا مسلې دي او ډیر عجیب عجیب مسلو سره راځي، لکه د وجود خوږ درد سره، د وجود کمزورتیا سره، ساه خرابېدلو سره، د زړه درزېدلو سره، رنګ مې خراب شو ډاکټر صاحب، په مخ باندې مې تیر سری راغل او زړه مې ست نه کېږي، خوراک ته مې زړه نه کېږي، جي ستړی کېږم زیات، سټیمنا مې نشته. نو دا ټول چې کوم دی دا د وینې د کمی علامات کیدی شي. د وینې کمی یعنی انیمیا د دې یو څو وجوهات دي چې هغې سره راځي. زمونږ وینه زمونږ په بون میرو کې یعنی د اډو کې چې کومه دا ګوده ده په هغې کې جوړیږي او بیا دا چې کوم دی په سرکولیشن کې راځي، شریانونو ته راځي، رګونو ته راځي او هغې نه بعد چې کوم دی نو د دې بریک ډاون هم کیږي او هغه زړه وینه چې کوم دی ریپلیس کیږي نوې وینې سره. نو مطلب مسلسل زموږ په ژوند کې دا عمل روان دی چې تازه وینه جوړیږي او زړه وینه چې خپل ټایم پوره کوي 120 دن د ریډ بلډ سیل یعنی زموږ د سره وینه چې کوم ده د دې په کمې خلیې چې کوم دی 120 دن د هغې په وجود کې ټایم دی جناب. نو 120 دن کې دا خلیه چې کوم دی پیدام شي، دا میچورم شي، دا خپله کارکردګي مو کړي او هغې نه بعد چې کوم دی دا ختمم شي او واپس د هغې چې کوم مټیریل دی هغه واپس هم استعمال شي او کوم چې پکې فضله جوړه شي هغه زموږ وجود د هغې اخراج هم وکړي. اوس چې کله هم د وینې کمی راځي نو هغې کې به 2-3 عوامل وي چې یا دا وینه جوړیږي کمه یا په وجود کې دا ختمیږي. اکثر داسې ووایي یاره ډاکټر راته چې ستا وجود وینه سوځوي، نو هغې کې څه علامات داسې چې دا وینه په وجود کې کنزمشن کېږي د هغې او هغه ختمیږي. او دریم څیز چې کوم دی نو هغه بیا جناب بلډ لاس دی. بلډ لاس 2 قسمه کېدی شي. خدای دې نه کړي چې ته په اکسیډنټ کې چې ته په حادثه کې ډېر زیات بلیډینګ په یو مخ شو نو دې ته اکیوټ بلډ لاس وایي. او یو چې کوم دی نو هغه بلډ لاس دی یعنی د وینې د بدن نه اخراج دی چې کوم کرونیک دی یعنی په ډېره موده کې روان وي او لږ لږ کېږي. نو دا څنګه کېږي جناب؟ دا اکثر لکېږي د بواسیر مریضانو ته، هیمورایډز وي دي ته او ډکو متیازو کې د مسلسل لږه لږه وینه رواني او دا لږه لږه وینه چې ډېرې مودې پورې لاړه شي نو ښه ټیک ټاک دې کې د وینې کمی راشي. بیا خصوصا زمونږ هغه زنانه خویندې دي چې کومو ته د ماهواري دوران کې د بچهدانۍ رسولۍ په وجه یا د بل څه په وجه د هغې ماهواري ګډوډه وي او د هغې د وجې نه د هغې ماهواري کې بلیډینګ انتهایي زیات وشي او بار بار کېږي او هره میاشت کېږي نو دغه زنانو کې څو میاشتې بعد د وینې انتهایي زیات کمی راشي. نو اوس یا دا وینه جوړیږي کمه یا بدن یې کنزیوم کوي یا بدن نه د دې لاس وشو. دا 3 قسمونه دي چې کم کې دا وینه کمیږي. اوس د کرونیک بلډ لاس یو بله وجه چې کوم د اپراسیټیک انفیکشن هم دی، لکه زموږ په کولمو کې چې کوم چینجي دي دغسې نور پیراسایټس دي چې په کولمو کې وي او هغه زموږ د بدن آیرن، زموږ د بدن وینه او دا ټول هغه جذب کوي نو د هغې د وجې نه هم د وینې کمی راتلی شي. بیا د وینې څه بیماریانې داسې کیدی شي لکه اکثر ماشومانو کې تھیلاسیمیا داسې یو بیماري ده چې د هغې په وجه د هغې وینه خو جوړیږي پراپر خو هغه چې کوم دی نو بیا پراپرلی په بدن کې هغه خپل ټایم نشي پوره کولی او د وخت نه مخکې هغه وینه وسوځي او ختمه شي. یا که د چا په توري کې یعنی سپلین کې پړسوب راشي هغې کې هم دا وینه چې کوم دی دا ډیمیج کیدی شي. دا یو فلټر دی هغې نه پاس کېږي او دا وینه پکې ډیمیج کېږي نو دغې سره چې کوم دی دغه د وینې کمی راتلی شي. اوس بدن کې وینه چې جوړیږي د هغې دپاره یو 3 ډېر اهم څیزونه دي چې په کوم کې آیرن، هغې کې وایټامین B12 او فولیک اسید. دا 3 ضروري څیزونه دي چې دا د وینې د تازه وینې جوړېدو لپاره ډېر زیات ضروري دي. ستاسو بون میرو یا د هډوکي ګوده دا به وینه جوړی اله چې کله تا به په وجود کې آیرن، وایټامین B12 او فولیک اسید دا 3 شیونه پوره وي. نو هغې دپاره اکثر خلکو کې که د دې کمی راشي، چا کې د فولادو کمی وي، چا کې د B12 کمی وي، چا کې د فولیک اسید کمی وي، دغه خلکو کې د وینې کمی راشي او وینه جوړیږي کمه ځکه چې هلته مټیریل نه دی پوره کوم څیز چې پکار دی د کوم نه به چې بدن وینه جوړوي، بون میرو به وینه جوړوي نو هغه څیزونه نه میلاویږي. او د ټولو نه اهم وجه زمونږ په پاپولیشن کې چې د وینې کم کمی دی هغه د جناب آیرن ډیفیشنسي یعنی د فولادو کمی هم په ماشومانو کې هم په لویو کې خصوصا په زنانو کې بیا ځکه چې د حمل دوران کې د پریګننسي دوران کې د ډیلیوري دوران کې او خصوصا چې بیا دې ماشومانو ته پی ورکوي نو دغه دوران کې د دې وجود کې آیرن ډېر زیات پکار وي او دې ته هغه مره میلاویږي نه. څه زموږ خوراکونه داسې نه وي، څه غربت وي، څه چې کوم دی په خېټه کې چینجي او مختلف پیراسایټس وي نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی مسلسل د دې آیرن کم وي او آیرن ډیفیشنسي انیمیا کېدی شي. بیا مختلف وجوهات داسې دي لکه د معدې زخم شو یا نور داسې څه وجوهات چې د هغې په وجه زموږ په وجود کې B12 یا وایټامین B12 دا نه ابزارب کېږي، دا نه جذب کېږي، دا زموږ وینې ته کم ځي
نو د هغې په وجه هم د وینې کمې راځي او دغسې د فولیک اسید په وجه هم دا کمې راتلی شي. نیوټریشنل ډیفیشنسیز نه بعد بیا راځو جناب موږ هغه بیماریانو ته چې کوم کې دا وینه وجود خو جوړه کي خو هغه سوځېږي. سیکل سیل انیمیا ورته وایي، تیلیسیمیا ورته وایي. تیلیسیمیا کې بیا مختلف قسمونه دي. میجر تیلیسیمیا چې کومه ده په هغې کې هغه ماشومان راځي چې کومو ته بار بار وینه کمیږي او دې ته هر هفته 2 هفته بعد چې کوم دی نو دا وینه ملاویږي. دا د وینې یو دایمي بیماري ده چې کوم ټول عمر پورې دې سره تړلي وي. بل یو تیلیسیمیا ماینر دی. دغه خلکو کوم د تیلیسیمیا د جراثیم دا موجود وي، د دې د جینز چې کوم دی په هغې باندې د تیلیسیمیا جراثیم وي، خو دا تیلیسیمیا هغه میجر تیلیسیمیا نه چې دې خلکو ته به موږ بار بار بلډ لګو. خو بهرحال د دې چې ته د وینې ټیسټ وکړې نو د دې وینه همیشه کمه وي. یاره ډاکټر صاحب زما چې کله هم د وینې ټیسټ وشي ما ته ډاکټر وایي چې ستا وینه کمه خو دا وینه پوره کېږي نه. د هغې دپاره که پراپر تشخیص وشي او د کې دغه وشي چې یاره دې کس ته تیلیسیمیا ماینر دی نو د هغې دپاره بیا خپله طریقه ده چې په هغه څیزونو باندې موږ د دې وینه پوره کوو. زیاتر خلک داسې وي چې هغه پراپر تشخیص سره چې یاره د کې د فولادو کمې دی، که د فولیک اسید دی، که د B12 دی، که د وایټامین سي دی، د هر څه کمې چې نو هغه موږ هغه طریقې سره هغې ته خوراک وښیو او کومو څیزونو کمې چې نو هغه ورته آیرن یا وایټامین B12 یا فولیک اسید یا دا درې واړه په یو ځای دا ورته ورکو نو د هغې وینه چې کم دی هغه ورسره ښه شي. بعض اوقات وینه که دې سره نه ښه کېږي ډېر سیویر پرابلم وي، یو کرونیک ډیزیز دی، بدن کې یو داسې دغه ده لکه د ګردې خرابې دي یا جگر خراب دی نو هغې ته مسلسل د وینې کمې وي نو دې خلکو ته موږ بیا IV آیرن یعنی د شریان په ذریعه د رګ په ذریعه باندې ورته آیرن سپلیمنټیشن ورکوو چې د دې وینه چې کوم دی صحیح طریقې سره جوړیږي. خو ضروري خبره دا ده چې تاسو کې که داسې علامات وي چې کوم د وینې د کمی علامات وي نو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ چې تشخیص وشي چې ستاسو د وینې د کمې د څه وجې نه دی چې د هغې پراپر طریقې سره علاج وشي.